په کرزي او ډاکټر عبدالله باندې نوی بندیز. دا چې د افغانستان په داخل کې چیرته سفرونه نشي کولی ویډیو وګورئ ترڅو په هر څه خبر شئ. تر دې وړاندې هم یو شمېر سرچینو د ملي مصالحې د پخواني مشر عبدالله او د مخکیني ولسمشر حامد کرزي په اړه چې اوس هم افغانستان کې دي راپورونه خپاره شول او دوی داسې وښودل چې په خپلو کورونو کې نظربند دي، خو د دوی سرچینو دا چاره نه ده تایید کړې او نه هم رد کړې. د تیر کال اګست له 15 نیټې راوروسته عبدالله او کرزي یوازې په خپلو کورونو کې اوسېږي او تر اوسه پورې دا دوه د تیر حکومت لوړپوړي چارواکي د باندې نه دي وتلي. یو شمېر سرچینې وایي چې دا دواړه مقامونه د حقاني شبکې تر مستقیم څار لاندې دي او هیڅوک هم په اسانۍ سره نشي کولی چې ورسره ملاقات وکړي. سرچینې زیاته کړه چې یوازې هغه ودانۍ چې کرزي او عبدالله پکې اوسېږي د دوی د کسانو واک کې دي، نور یې ټول امنیتي ساحه د طالبانو تر جدي کنټرول لاندې ده. تر اوسه پورې کرزي او عبدالله د طالبانو د دې فشار په هکله هیڅ هم نه دي ویلي، خو حامد کرزي په خپل یو خبري کنفرانس کې وویل چې تمه وه جرمني ته ولاړ شي خو سفر یې لغوه شو. د سفر د لغوه کېدو جزئیات یې بیا ورنه کړه. په همدې حال کې بیا عبدالله چې هند ته سفر درلوده هم طالبانو اجازه نه ده ورکړې. ویل کېږي عبدالله غوښتل هند ته سفر وکړي او هلته له خپلې کورنۍ سره وګوري، خو طالبانو ورته وویل چې باید د سفر ونه کړي او خپله کورنۍ راواخواړي. د سرچینو په حواله کرزي او عبدالله ته نږدې کسانو دا نه ده رد کړې او نه یې هم منلې ده چې له دوی سره داسې چلند روان دی. طالبان کوښښ کوي چې د تیر حکومت چارواکي افغانستان ته راوغواړي او دلته یې نظربند په خپل کنټرول کې وساتي. دا دویم ځل دی چې د عبدالله او کرزي د نظربند کېدو خبرونه ورکول کیږي. له تاسو ټولو مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیده. د نورو تازه خبرونو لپاره د چینل سبسکرایب هیر نه کړئ. همدارنګه دا ویډیو هم لایک کړئ. د کرزي او عبدالله د دغه ډول نظربند کېدو په اړه هم خپل نظریات کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا یو بلې ویډیو ښه وخت.